د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. ستاسو پام را ګرځوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي او ځل بیا د افغان جنونو او ښځو له تعلیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. پخوانی ولسمشر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې زه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو د غږ ملاتړ کوم. ښاغلي کرزي د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د نجونو او ښځو یو اساسي حق بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د نجونو له زده کړو پرته هیڅکله روښانه راتلونکی نشي درلودلی. حمید کرزي هیله څرګنده کړې چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به ژر تر ژره د نجونو پر مخ بیا پرانیستل شي. د سرپرست حکومت ویان وایي چې مشرتابه سترې محکمې ته په یو فرمان کې دنده ورکړې چې د متقاعدینو د تقاعد د ورکړې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان کې ټینګار شوی چې د تیر حکومت له پرځېدو وړاندې او وروسته به ټولو متقاعدینو ته د تقاعد حقوق ورکړل شي. باختر خبري اجانس راپور ورکړی چې د طالبانو د مشر د حکم له مخې مالیې وزارت مکلف دی چې د 1403 کال د حمل 14 نیټې څخه د متقاعدینو حقوق تنظیم او ورکړي. د کانونو او پټرول وزارت وایي چې د تخار ولایت په سمتي سیمه کې د سرو زرو کان د استخراج لپاره چمتووالی روان دی. دغه وزارت ویان همایون افغان وایي چې یاد کان د داوطلبۍ له لارې د افغان چینایي ګډې کمپنۍ سره د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت د 15 کلونو لپاره قرارداد شوی دی. چارواکي وایي د کان استخراج به د سیمې د اقتصادي ودې او د خلکو د کارموندنې لپاره مهم ګام وي. تر دې وړاندې هم د سرو زرو له 2 کانونو څخه د استخراج د چارو له پیل کېدو څخه خبر ورکړل شوی و. د بخش آباد بند د لومړي پاس چارې 80 سلنه بشپړې شوي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د فراه ولایت د بخش آباد بند دغه وزارت یوه لویه پروژه ده چې د 1480 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري او 20 میگا واټه برېښنا تولیدوي. دغه وزارت ویان زیاتوي چې د یاد بند د لومړي پاس رغنیزې چارې شاوخوا 80 سلنه مخته تللي دي. تر دې وړاندې د اوبو او برېښنا وزارت ویلي و چې د بخش آباد بند د جوړولو لپاره 430 میلیونه ډالري بودیجې ته اړتیا ده او سرپرست حکومت د دې بودیجې د پوره کولو لپاره د خلکو مالی همکارۍ ته اړتیا لري. د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو یا G7 د مشرانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په طبي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د اقدام په اړه جوړه خواشیني څرګنده کړې ده. دغو استازو د سویس په جنیوا کې د افغانستان په تړاو تر غونډې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا نوی بندیز به ټول افغانان اغیزمن کړي. اعلامیه کې ویل شوي چې دغه بندیز به د میندو او ماشومانو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. په مستقیم ډول به د زیږیدلو هلکانو او نجونو په ژوند اغیزه وکړي او د روغتیا پاملرنې نازک سیستمونه به نور هم بې ثباته کړي. د ایران حکومت یو نوی پلان تصویب کړ چې په ځینو ولایتونو کې د افغانانو پر حضور بندیز لګوي. د ایران د مهاجرینو چارو د مرکز مشر اعلان وکړ چې د یوې نوې مقررې له مخې په ځینو سیمو کې د مهاجرینو تګ اوسېدل او کار کول منع دي. نادریار احمدي ختیځ او لویدیځ آذربایجان، زنجان، سیستان او بلوچستان او مازندران ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره د ممنوع سیمو په توګه یاد کړل. د نوموړي په وینا بهرني اتباع یوازې په هغو سیمو کې چې د مهاجرینو لپاره ممنوع دي یوازې د سیاحت او پانګونې لپاره تللی شي. یار احمدي دا خبرداری هم ورکړه چې په مازندران کې یو شمېر شرکتونو په غیر قانوني توګه افغان کډوال استخدام کړي چې د امنیتي خطرونو لامل کېدلی شي. سوریې ته د یو مهم امریکایي پلاوي له سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د تحریر الشام ډلې د مشر ابو محمد جولاني په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یې د 10 میلیونه ډالرو انعام لغوه کړ. دا پریکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام پروګرام لاندې ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې دا جایزه د جولاني د هغې ژمنې له امله لغوه شوې چې ویلي دي له سوریې څخه هیڅ بهرني هیواد ته د ترهګریز برید خطر موجود نه دی او سوریه نه غواړي بل جنګ ته داخله شي. د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی مرستیال هارون حکیمي د جنسي تیري په قضیه کې د امریکا د یوې محکمې لخوا بېګناه وپېژندل شو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر عبدالباري جهاني په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه وزارت پخوانی مرستیال هارون حکیمي د جمعې په ورځ د ویرجینیا په محکمه کې په هغه دوسیه کې چې نوموړی تورن شوی و بېګناه وپېژندل شو. هارون حکیمي تیر کال په هوت میاشت کې پر یوې 22 کلنې ښځې د جنسي تیري په تور نیول شوی و، خو تازه د ویرجینیا محکمې پریکړه وکړه چې
هارون له ټولو تورونو څخه بېګناه ثابت شو او کوم جرم یې نه دی ترسره کړی. د یمن حوثیانو د اسرائیلو پایتخت په توغندیو ویشتلی دی. د یمن حوثیانو د پرمختللو توغندیو په وسیله د اسرائیلو مرکز په نښه کړ. په تیرو څو ساعتونو کې د یمن د حوثي اغیانو په وړاندې د اسرائیلو له پرله پسې ګواښونو وروسته دغې ډلې د اسرائیلو د مرکز تل ابیب په لور یو توغندی وتوغاوه. د اسرائیلو پوځ نن اعلان وکړ چې له یمن څخه د توغل شوي توغندي د شنډولو هڅې ناکامې شوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پولیسو اعلان وکړ چې دوی د هغو ځایونو په لټه کې دي چې ممکن راکټ غورځېدلی وي. مرستندویه ادارو اعلان کړی چې په برید کې 18 کسان ژوبل شوي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پوره توافق سره د سوریې په ګولان سیمه کې د اوربند څارنې ځواکونو ماموریت د 2015 کال د جون تر 13 پورې وغځاوه. د پریکړه لیک له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي مکلف دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې دغه ځواکونه د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره لازمي سرچینې او وړتیاوې لري. په دغه هوکړه کې له ټولو ډلو څخه غوښتل شوي چې د څارونکو ځواکونو پوستې پرېږدي او خپل تجهیزات لرې کړي. همدارنګه د امنیت شورا د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي چې په هر 90 ورځو کې د ترسره شویو پرمختګونو او اقداماتو په اړه راپور وړاندې کړي. د جرمني په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره تیره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب او د سعودي عربستان اصلي اوسیدونکی دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و. یو کرایي موټر د کریسمس پر بازار خېجولې چې لسګونه خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه د دې کار اصلي علت معلوم نه دی. د جرمني حکومت د یادې پیښې له امله نن شنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. او اوس هم ورزشي خبرونه. په هرات کې د ازغلونې وم پړاو ملي انتخابي سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د هرات ولایت په کوربتو په 2 سبکونو یورغه او سوراتي کې چې یورغه به په 800 او 1200 متره او سوراتي به په 800 او 1000 متره واټن کې ترسره کیږي او یوه اونۍ به دوام وکړي. تمه ده چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې به د 11 ولایتونو 12 لوبډلو څخه چې ټوټال 150 ازغلونکي او 150 اسونه کیږي په دواړو سبکونو کې 10 اسونه او 10 ازغلونکي د هیواد په کچه د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند د موټر سایکل ځغلونې فدراسیون د استازورۍ له لوري د یاد ولایت په پلي پشتون سیمه کې له ډېر زیاتو ورزشکارانو د موټر سایکل ځغلونې نندارې ترسره کړې. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.